نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. زما قدرمن ورونو د الله جل شانه نه ډېر شکر گزار یم چې ستاسو ورونو په منځ کې او الله جل شانه موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړی دی چې د لوی الله جل شانه په حق باندې د خپل وس مطابق څو ټکي بیان کړو څو ټکي واورو. نو دا کوم عنوان چې مسؤلینو ورکړی دی وحدت الوجود که څه هم څنګه چې دا مشهور دی او په کومو ویناو سره یا په کومو متنونو سره مشهور دی زه غواړم د هغې لږ برخلاف یا د هغې په خوا کې لاړ شم د دې دپاره چې د وحدت الوجود دغه فلسفه لکه څنګه چې مخکې کامور صاحب ورته اشاره وکړه یهودانو هم دا خبره یاده کړې ده یو دا یې منله نصرانیانو هم منلې ده او ډیرو یونانی پوهانو هم دې خبرې ته اشاره کړې ده او په اسلامي نړۍ کې به ابن عربي دې خبرې ته ډیره اشاره کړې ده په دې باندې ډېر بحثونه کړي دي. که څه هم زه بالکل نه غواړم چې په هغې طرف لاړ شم. الله جل شانه څوک دی؟ د هغه الله جل شانه ذات څه شی دی؟ موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو او معمولا زمونږ او ساتې په ټولنه کې د ورځې 22 رکعاته لمونځ کېږي. څو رکعاته؟ 22 رکعاته. او په دې لمونځونو کې موږ الله جل شانه نه څه شی غواړو؟ اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته هدایت وکړي د نیغې لارې او د هغې خلکو د لارې موږ ته هدایت وکړي چې تا په هغې باندې انعام کړی دی، هغې نه ګمراهانو او نه په هغې غضب کړی شوی و، یا نه لاره د ګمراهانو نه لاره دغه خلکو چې غضب پې شوی دی. د الله جل شانه په دغه کتاب کې چې قرآن پاک دی اول صورت دا دی. دویم صورت کې الله جل شانه فرمایلی دی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. الله جل فرمایي الف لام میم والله اعلم په معنا د باندې دا هغه کتاب دی چې په دې کې شک نشته دی هدی للمتقین. هلته موږ سوال کوو که نه چې الله ما ته هدایت وکړي د سمې لارې. الله جل شانه موږ ته دې آیاتونو کې ښودلی چې که لاره غواړې نو دې قرآن ته مراجعه وکړه. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. د قرآن ته مراجعه وکړه نو ته به هدایت شي. بیا الله جل شانه دلته 5 شپږ خبرې موږ ته ښودلې دي چې اوس دغه سړی چې هدایت ته رسیږي او متقي دی دا دی څوک؟ زه یې لفظ پښتو کې تاسې ته په منډه منډه وایم. الله جل شان فرمایي چې متقی هغه څوک دی چې په غیب ایمان لري، مونځ قایموي یا ټول بدني عبادت کوي، زکات ورکوي یا ټول مالی عبادت کوي. څلورمه خبره په قرآن باندې ایمان لري او په نورو کتابونو ایمان لري او په ورځ د قیامت ایمان لري. دا شپږ خبرې الله جل شانه په دې کې د مؤمن یا د متقي صفات بیان کړي دي. بیا الله جل فرمایي همدغه مؤمنان یا دغه متقیان چې دي دغه کامیاب دي. همدغه خلک څوک دي؟ دا د الله په لاره د الله طرف نه په هدایت باندې دي. الله دوی ته هدایت کړی دی او د هدایت نه وروسته الله ورته کامیابي ورکوي. عرض مې دا او د دې خبرې یادوري مې د دې دپاره وکړله که موږ غواړو چې الله جل شانه وپېژنو د قرآن نه یې باید وپېژنو. د مسلمان صفت دی چې موږ الله د قرآن نه وپېژنو، قرآن ته مراجعه وکړو، د قرآن چې څومره حقوق دي د هغې د ادا کولو کوشش وکړو نو الله جل شانه به موږ ته د خپل وحدانیت رازونه راوسپړي، خپل ځان به راته په خپله معرفي کړي. الله جل شانه داسې ذات دی څوک یې چاته نشي معرفي کولی. د الله جل شانه ځان ورا والورا ذات دی څوک یې چاته معرفي کولی نشي چې الله داسې دی الله داسې دی څومره به یې معرفي کړي. د انسان عقل تر هغې دې پورې رسېږي د کوم ځای نه چې د الله صفات شروع کېږي. توجه دې خبرې ته که انسان په دې خبره باندې تحقیق کوي
چې الله وحدانیت ثابت کی کنه یا غبله طریقه چې په وحدت الوجود فلسفه کې پرته ده چې د هر څه د الله نه دی یا د هغې تجلی ده که غواړي چې الله جل شانه تاسو ورسیږي هغه وپېژني نو قرآن ته مراجعه کوي د قرآن نه بغیر د الله پېژندل سړی بیا بېلارۍ ته بیایي الله مکه که سړی 50 کاله 80 کاله په دې باندې بحث وکړي وحدت الوجود باندې ځان به ورته ډېر ښه ښکاري ځان به ورته ډېر د ایمان او د تقوا یو بنسټ او یو غر ښکاري خو د قرآن نه بغیر د دې مطالعه شروع کړه دا به خطا کېږي حتما ځکه الله فرمایلی چې هدل للمتقین قرآن دی مونږ که غواړو چې الله وپېژنو چې الله سره کوم ذات دی نو د قرآن ته به مراجعه کوو ګورئ مونږ او تاسې چې مونځ کوو یو صورت دی زمونږ عام خلک ټول هماغه وایي عام خلک چې نور قرآن ورته نه زده بس دا مسله ورته چا ښودلی چې دا یو زده کوم دا مونځ دی سوره اخلاص ورته وایي د الله جل شانه په دې کې د دغه د ذات صفات پکې بیان شوی دی الله جل شانه خپله فرمایلی دی قل ووایه نبی علیه السلام ووایه مخاطبه یا د قیامته پورې راتلونکي هر انسانه هر مسلمانه ووایه چاته ووایه نور خلکو ته دا خبره ووایه دا خبره ورته ورسوه قل هو الله احد ووایه چې الله یو دی نو چې الله وایي چې الله یو دی بله خبره پکې پاتې کېږي چې موږ انسانانو ته ثابت ته ګوجه پلاني صاحب ویلي او بستاني صاحب ویلي الله خپله فرمایلي زه یو یم الله جل شانه هغه ذات دی چې یو دی قل هو الله احد ووایه چې الله یو دی هو الله الصمد ځینې وخت دا خبره ما اورېدلې وه الله دې وکړي ډېره ګونګه وراته که دوه خبرې ته نه الله راکړي ته نه عموما دا د مشرکانو د یو سوال په هکله باندې دا قرآن د آیات دا صورت نازل شوی دی دا اورېدو د مخې نه چې د نبی علیه السلام نه پوښتنه وشوله چې ته د خپل الله ته چې دعوت ورکړې د سجره موږ ته بیان کا دا څوک دی څه شي نه جوړ دی څه ترتیب لري نو الله جل شانو د آیتونه څلور راولېږل قل هو الله احد یو سړی چې په دنیا کې یو وي کمزوری وي که نه عموما یو سړی چې چا سره خبره کوي وایي زه یو یم د موره یا پلانې د موره یو دی هغه په کلي کې یو دی هغه په قوم کې یو دی هغه په ټول مجلس کې یو کس راغلی د دې ځینه دا د کمزورۍ یو احساس دی چې یو وي څوک الله جل شانو بل آیت راولېږلو هو الله الصمد هغه یو دی خو ګوره داسې یو نه دی چې کمزوری دی هغه بېنیازه دی عموما مونږ او تاسې د غني لفظ سره ډېر اشنا یو غني بېنیازه ته وایي چا ته وایي بېنیازه چې د ټولو مخلوقاتو د هر چا نه بېنیازه وي خو د صمد معنا د دې نه موچته ده صمد معنا دا ده چې هغه بېنیازه هم دی او ټول خلک هغې ته نیازمند هم دي هغه خپله بېنیازه دی او ټول خلک هغه ته نیازمند دي ټول خلک هغې ته اړ دي هغې ته مجبور دي د هغې د هر قانون ته مجبور دي لم یلد ولم یولد نه د چا نه پیدا دی نه ته نه څوک پیدا دي ولم یکن له او نشته د هغه دپاره کفوا برابر څوک احد هېڅوک زما په نظم باندې زما په خیال باندې د دې ایتونه وروسته زما او د بل خبرو ته هېڅ حاجت نه پاتې کېږي راځو د دې د خاطره چې اوس موضوع په دنیا کې مطرح ده که نه دغه یوې خبرې ته اشاره کوم بېرته هم د خپلې خبرې ته راځم الله دې وکړي ستاسې خاطر دروند نه شي انشاءالله چې که تاسې پرې لږ دقیق فکر وکړئ که نه نو که زما خبره هم خوښه نه شي دا خبره به مطمن خوښه شي که زما هم خوښه نه شي نو دا خبره مطمن خوښېږي په دنیا کې دا خبره ده د وحدت الوجود په برخه کې یا په دې فلسفه کې چې الله جل شانه ذات هغه ذات دی چې دا ټول مخلوقات د هغه د ذات تجلی ده یا د هغه د ذات نه پیدا دي زما په ذهن کې ما دا نه دی لیدلی فکر داسې کوم د دې معنا داسې ده چې دا ټول شیونه د هغې نه مشتق شوي دي خو دا ډېره غلطه معنا ده زه په لنډو ټکو کې تاسې ته ووایم دا ټول مخلوقات څومره مخکې وو څومره به وروسته راځي موږ یې ګورو که نه ګورو واړه دي که غټ دي جامد دي مایع دي غازات دي او چهار څوک دي ژوندي دي که مړه دي انسانان دي پیریان دي غرونه دي سمندرونه دي ځنګلونه دي
څومره مخلوقات په دې زناور په دې ځنګلونو کې دي، بیا څومره مخلوقات په دې سمندرونو کې دي، څومره په دې غرونو کې دي، څومره په اسمانونو کې دي، څومره په ځمکه کې دي. والله اعلم الله نور څومره مخلوقات لري. دا ټول د الله جل شانه تجلی نه ده، بلکې د الله جل شانه د قدرت تجلی ده. غواړم ستاسو توجه هم دې خبره ته راوګرځوم. دا د الله جل شانه د ذات تجلی نه ده. د الله جل شانه ذات ډیر اوچت ده. د الله جل شانه ذات دا ډیر اوچت ده، بلکې دا ټول مخلوقات چې دي دا د الله جل شانه د قدرت او نمونه او تجلی ده. الله جل شانه خالق ده، مالک ده، رازق ده، حافظ ده. څومره نمونه دي دا ټول د الله جل شانه صفات دي کنه. ګوره زما قدرمن ورونو، دا عرض مې مخکې وکړو، که زما خبره مو خوښه نه شوله، خو زه هیله مند یم چې په دې فکر وکړې دا خبره مو خوښېږي، ځکه دا خبره زما ده نه، د چا نه ده؟ دا زما خبر نه ده، دا د الله جل شانه خبره ده. او د الله جل شانه خبره د هر مؤمن خوښېږي. او مؤمن دې ته ضرورت نه لري، دې ته ضرورت نه لري چې د هغو فلسفه او نظریات د دین په اړه واوري چې هغې اول هغې کې دین نشته یا بې دینه وو. موږ په چا پور یا په چا باندې ټپ نه لګو، په چا باندې تهمت نه لګو، په چا باندې خبره نه کوو، د چا په هیڅ باندې خبره نه کوو. یوازې دومره عرض کوو چې د مؤمن او مسلمان صفت باید دی چې د الله جل شانه د پیژندلو دپاره قرآن ته مراجعه وکړي، نو الله به وپېژني. د فلسفې ته او د تصوف ته دې شیانو ته ضرورت نشته. الله جل شانه لوی ذات دی. ګورئ موږ او تاسو ته الله جل شانه یو ډېر عظیم الشانه کلمه راکړې، او دا کلمه ځان ته زمونږ نه ده. کوم نبی او کوم رسول چې الله را لېږلی هم د یوه کلمې ورته ورکړې، بدله کړې نه ده. 1,40,000 کم بیش انبیا په ټولو کې مشهور دي کنه چې دومره انبیا راغلي. یو روایت کې راغلي 2 لک انبیا راغلي، دې ټول هم د یوه خبر راوړې وه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هر نبی هر رسول چې راغلی دی خبره یوه کړې، لا اله، لا نشته دی اله معبود. منګ او تاسو په دې مکتبونو کتابونو کې یو لنډه معنا لیکلې کنه، نشته دی معبود برحق مگر یو الله دی، هم دې سم لیکلې کنه. دا د معبود کلمه د اله کلمه یوازې په د اله کلمه یوازې په معبود باندې دلالت نه کوي، دا ډېره وسیع کلمه ده. لکه څنګه چې الله جل شانه لوی دی کنه، د الله جل شانه صفات هم هغه شان لوی دي، د هغې صفات هم هغه شان لوی دي. لا اله نشته دی معبود برحق، نو بل خالق برحق شته، بل مالک برحق شته، بل رازق برحق شته، بل حافظ برحق شته، بل داسې لیدونکی شته لکه الله، بل داسې اورېدونکی شته لکه الله، بل داسې کارساز شته لکه الله. بس داسې بیا را ژوندی کوونکی څوک شته دی؟ لا اله الا الله، لا خالق الا الله، لا مالک الا الله، لا رازق الا الله، لا حافظ الا الله. څومره صفات چې ټول دلته صدق د الله جل شانه په دې کلمه کې، چون د اله کلمه یو مجموعي او ټولګه ده د ټولو صفاتو د الله جل شانه، ځکه الله جل شانه دا کلمه دلته راوړې ده. دا خبر مې اورېدلی وای چې اله هغه چاته وایي چاته چې تکیه کېدی شي، اله چاته وایي چاته چې تکیه کېدی شي، چاته چې امید کېدی شي، چا نه چې تمه کېدی شي. نو غیر د الله جل شانه نه بل چا نه تمه کېږي، نه امید کېږي، او نه هغې ته تکیه کېدی شي. الله جل شانه د قرآن پاک څنګه چې ما تاسو ته اوله کې دا خبره لږه یو دقیقې دپاره وکړه چې قرآن را لېږلی دی چې انسان په دې باندې هدایت بیا مومي. د هدایت د مومندلو دپاره شرط د الله جل شانه پېژندل دی. اوس که چیرې موږ وحدت الوجود، ما تاسو ته دا خبره په یوه خبره کې خلاصه کړه، نور چې څومره خبرې کوې د دې چتر لاندې څومره چې کوې کولی شي چې دا څومره مخلوقات دي دا د الله جل شانه د ذات تجلی نه دي، بلکې دا د الله جل شانه د قدرت نښې دي، دا د الله جل شانه د قدرتونو نښې دي. الله جل شانه قدرتونه په دې باندې خاص کمیږي نه چې دومره دي ګنې. د الله قدرتونو موږ فکر نشو کولی، د الله جل شانه د قدرتونو موږ خیال نشو کولی. موږ قرآن کې فرمایي الله جل شانه یا حی یا قیوم، الله جل شانه ژوندی دی همیشه،
او همیشه قایم دی او قایمون کې د ټولو کائناتو دی الله جل شانه چې انبیاء را لېږل نو دا وته چې ټولو خلکو ته ویوه چې معبود یو الله جل شانه ونیسئ کارساز یو الله جل شانه ونیسئ هر نبی راغی یوه خبره وکړه قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو دا خبره وکړئ تاسو به کامیاب شئ مونږ خو عربي نه پیږو که نه مونږ خو یاسې یاده کړې ده ټکې مکې بد دا یو په معنا نه یو خبر چې مونږ ته الله مونږ نه الله څه غواړي عربان د دې په معنا پوهېدل عربان د دې په معنا پوهېدل کله چې نبی علیه السلام اول ځل دپاره د صفا په غونډې ودرېد اواز یې وکړو که نه خلکو ته اول یې ورته خپل ځان معرفي کړو د ځان پاک له پوښتنه وکړه چې تاسې زما په هکله څه نظر لرئ ټولو ته ته امین او صادق تا کله دروغ نه دی ویلی او تا نه کومه خطا کله نه ده شوې د ډېر روغ سړی ویل که زه د تویم د غره شاته یو دښمن ناروان دی تاسو تباکۍ منئ ویل بلکل دې تا سره منو که بل چا سره نه منو تا سره منو یو سیلاو را روان دی دا وړیم ټول وی منئ وی بلکل یې منو وی دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله تفلحو نو خلکو سره جګ شو یو منټ مخکې منټ به هم نه لګېدلی چې خلکو صادق و امین ورته ویلې بیا ورته ویل دروغجن ته خراب سړی ته امین نه یې خیانتکار یې 15 منټه خبر کې ووتلې بس 15 منټه یو منټه مو نه وتو خبره بیل چاپه شو ولې هغه خلک د لا اله الا الله په معنا پوهېدل چې لا اله الا الله څه معنا مطلب دا دی چې غوښتل بچانه کې یو الله نه تمه بچانه کې یو الله نه امید بچاته کې یو الله ته پیدا کړی چای یو الله لوی دې څوک یو الله ملکۍ به دې څوک یو الله بیا به دې راجګي څوک یو الله مخې ته به دې ودرې څوک یو الله د جنت او دوزخ فیصلې به دې څوک کوي یو الله جل شانه ګورې زما قدرمن ورونو ما سلمان صاحب ته دا خبره په میسج کې هم کړې وه اوس چې رالم بیا مې ورته وکړله ما لې ګوره ته چې شی غواړې کیدای شي کوم چې عمومي خلک یې غواړي د دې هم ته نه دې باندې الحمدلله زما نیت مې ورته ډېر ښه دی الحمدلله تاسې ټولو ته ما لې ته خو نه خو دنیا چې سب د وحدت الوجود په هکله مانې غواړي والله که زما زړه وغواړي په هغې باره دومره خبره وکړم ځکه چې موږ ته چې الله جل شانه کوم نعمت را کړی دی چې قرآن دی د هغې نه علاوه که موږ د الله په باره کې خبرې کوو که نه دا به زمونږ بیا صحیح زما به زه خپله خبره کوم زما به ناپوهي او زه پوهېږم هم نه د چا نظریات به موږ اعلانو نیشه داسې ویلې نیشه یې نوم دی چې نوم دی هغې نیچه ما ویل چې نیشه دی که نه دا قافیه خو یو شی وه هغه فلاني داسې ویلې هغه بستان څه داسې ویلې الله جل شانو په خپل هکله څه ویلې الله لا اله الا هو الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله مهمه خبره دا ده ما قدرمن ورونو نو عرض مې دا کولو چې د الله جل شانه د پیژندلو لپاره الله خپل رسول را لېږلی زه به تاسو ته د الله د قدرتونو څو نښې ویم ټولو ته زده دي الحمدلله ټول به پوهېږي تکرار به یې کړو که نه تکرار احسن به شي الله جل شانه وغوښتل موسی علیه السلام پیدا کړي څوک پیدا کړي موسی علیه السلام خوب کې یا فرعون ته وروسته او یا نجومیانو ته دا خبره ورښودله چې د فرعون ته دا خبره ورورسوه چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي او ستا پاچاهي به ختموي فرعون خبر شو او بدای مو ته د بني اسرائیلو کې پیدا کېږي نو فرعون څه شروع کړل بني اسرائیلو د نویو پیدا کېدلو بچو یې قتل شروع بچی پیسه پیدا کېدلو هغه بیا قتلو چې دا سړی پیدا نه شي چې زما بچاهي ختموي الله جل شانه داسې ورځ راوسته موسی علیه السلام پیدا شو ګورې دا نازکه خبره دې تاسو سره شریکوم ښه ورته غوږ کېدی الله جل شانه موسی علیه السلام کوم غره کې پیدا نه کړو د فرعون نه پټ دا یې د فرعون نه پټ په اول نه په مدین کې پیدا نه کړو چې بیا وروسته ورته راولېږلو دا یې په هغه ځای کې پیدا کړو لکه څنګه چې روایتو کې چې راځي چې 80,000 ماشومان یې د دې موسی علیه السلام د خاطره ذبح کړي دي عمل ته ورته پیدا کړو او روایتو کې دام راځي والله عالم چې څومره به صحیح چې دا هغه سړي په کور کې پیدا کو چې هغه هماغه سړی د دې چې قومندانو چې به د خلکو به ګرځېدو د دې ماشومان به اطلاع بیا ورکوله د دې کور کې دوی دا دی او دا دی والله عالم صحیح به نه وي دا خبره خو دا نورې خبرې دا صحیح خبرې دي الله جل شانه موسی علیه السلام پیدا کو الله جل شانه موسی علیه السلام به چې ته پټ نه کو چې د مور ته ورته کور جوړ کړی وی که نه او بیا ورته غوار جوړ کړی او دې کې پټ کړی وی تر څو دا ځوان شوی وی موسی علیه السلام دغه الله جل شانه موسی علیه السلام راواغوښتلو او د دې مور ته ویل دا په یو تابوت کې یا په یو صندوق کې واچوه سمندر کې خوشې کړه
سمندر کې خوشی کو سمندر تعالی امر کو چلا شه د فرعون په کور نه نو د کوم ویاله چور نه وته د فرعون کور ته زمونږ استاد وطنونو کوم دا شي نو د غټ ویالې نه وړي وړي ویالې کامه کې ودا شي نړۍ دي جناب صاحب غټ ویالې نه وړي ویالې د خلکو کورون ته نه وته دي الله جل شانه موسی علیہ السلام په صندوق کې پروت دی د الله په حکم باندې دا سمندر ویوړو چې تا د فرعون په کور باندې پادرین سي ورننه ایستلو په باغچې ته الله جل شانه دا ویوړو د فرعون لاس ور واچو دلته لکه زمونږ استاد په اسلام باندې سوچ چاته وي کنه ری اوس وه څنګه وای کنه ری اوس ملک څنګه ملک کنه ری سو ته وی وکړه الله جل شانه موسی علیہ السلام دا څه ویوړو او د فرعون مخ ته ودرو د ته به تواچو چې دا ماشوم د چتا بیا زره ماشومان د دې د خاطر عمل کړي کو دومره تکړه د عمل کړه دا غیر مستقیم اختارو چې الله جل شانه فرعون ته ورکو الله جل شانه د فرعون د خدای په ځل کې د لپاره محبت واچو روایتو کې راځي چې د فرعون په ځل کې دومره محبت دومره غضب نه ولکه د نور ماشومان لپاره خو دومره محبت هم نو چې د خپل کړه عرض مې دا کولو چې الله جل شانه هغه ذات دی چې موسی علیہ السلام پیدا کو به دغه دشمن ته ورولې غلو او بیا وت اختار ورکو کو څه مړ کولای چې ملک تا وت خلک مړ کول او بیا هغه فرعون په دې مقرر کو چې د دې خپل مور ته د دغه ماشوم چې د مرګ په سر راوتل او د دې خرچه ورکی ترڅو هغه د لوی کی او شوده وته ورکی دا قدرت د چا دی د ماورونو الله جل شانه دا د الله قدرت دی د ماورونو او یا الله به بچی شي پیژنې په قدرتونو به پیژنې ګوره دا خبره ډیره مهمه تاسو سره شریکوم وای د الله په ذات کې به خبره نه کې د الله ذات ورا ول ورا ده دا خبره به تاسو ډیر اوریدلی غیر دین دا خبره کوي دا شي نه چا پیدا کړی الله پیدا کړی دا چا پیدا کړی الله پیدا کړی اسمان نه چا پیدا کړی الله پیدا کړی دا اوس نه غیر دین کې په خوانو ګور نه کولې ښا الله چا پیدا کړی الله چا پیدا کړی بیا خو الله نه شو چا پیدا کړی کنه الله شو بیا خو الله نه شو کنه بیا خو مخلوق شو په خوانه کفار او مشرکانو دا عقیده نه و څومره چې په قران کې راغلي قران کې الله جل فرمایي ته پښتنو کو د مشرکانو نه چې اسمان نظم کچا پیدا کړی الله خپل جواب ورکوي دا به ته چې الله پیدا کړی نو بیا ورته وی چې ولې د بوتانو عبادت کوي نه موږ د عبادت نه کوو دا موږ سفارشان جوړو الله ته دا دغه ولیان دي زما قدرمن ورونو والله مسلمان د ټولو نه د کافرونو قران ته مسلمان ډیر اړتیا لري ځکه قران چې ټول تاسو راواله دعوت چاله ورکړي مسلمان ته ورکړي دعوت الله چاته ورکړي تاسو ما ته وایته خو چې ما سره لږ ماش نه یو سره پیدا شي چې یا کافرانو ایمانونه راوړي منځونه وکړي تاسو دل دل چالي دل الله جل جلاله دعوت مسلمان ته ورکړي مسلمان ته دا خبره خودل چې مسلمانه ته ما او پیژنه او څنګه مې پیژنه د نه چا د خلینو مې مو پیژنه د بل دهری د خلینو مې مو پیژنه د بکول بيدینه د خلینو مې مو پیژنه زما د قران نه ما او پیژنه زما د کلام نه ما او پیژنه الله جل شانه د قدرت او د الله جل شانه د اولوهیت او د الله جل شانه د ربوبیت او د الله جل شانه د خالقیت او د هغه د مالکیت دومره نه خې د قران کې چې د هر دې کې قران فرمایي دا د الله نه خدا دا د الله نه خدا دا د الله نه خدا لکه آیات کې فرمایي ومن آیاته او د آیات د الله جل شانه نه ان خلق لكم لانفسكم ازواجا چاغه تاسو د پر اساس د جنس پیدا کړی تاسو جوړي لتسكنوا الیها چې تاسو هغه سره تسکین حاصل شي چې تاسو تسکین هغه سره حاصل شي قران کې بل دي کې الله جل شانه خپل فرمایي وته دي خلکو ته چې ته خدایان دوه وې کنه الله دوه وې نو څه فکر کوي په دې کائناتو کې به ګډوډي نه راغلي کائنات به ټول وران شي نو یو خدای به یو خواته کش کول بل خواته کش کول دنیا به ګډوډه وا یو به ویل باران کوم بل به نه کوم یو به ویل واور کوم بل ویل نه کوم یو به ویل په ثور میاش کې 14 میاش کې جلال آباد کې غلې کوم ابل به ویل دا خو موسم نه دی ولا دا خو سر نه منما خرابی را لکنه وحدت الوجود د الله جل شانه د حکمونو نه موږ معلوم دي والله ګوره دا ډیره اسانه خبره وخه چې ما څو روایت د نشر اغسته وي څوم د امام غزالی راغسته وي او څوم د امام ابن عربی راغسته وي کنه او تاسو ته مې د کاغذ د مخ نه راشي نه ویلې وي والله ګټه ته نه کوله ګوره دا ماتم ګټه نه کول تاسو هم نه کول د قیامت پر ورځ به الله مانه پښتنم دې کوله چې ما تا د پاره در لګل یو کتاب زما قدرمن ورونو ارز می ټول داو که غواړو چې الله او پیژنو کنه قران ته مراجعه
قرآن هغه کتاب دی، هغه گایډ دی، هغه راهنما ده، هغه لارښود دی چې الله جل شانه د انسانانو د لارښوونې دپاره رالیږلی دی. دنیا کې څومره کمپنیانې دي که نه، لاسپیکر یې جوړ کړی دی، کمره یې جوړه کړې ده، دا میک یې جوړ کړی دی، تلویزیون یې جوړ کړی، رادیو یې جوړه کړې ده، طیاره موټر یې جوړ کړی، ورسره یو کتابچه هم جوړه کړي. موټر را لېږلی دی، کتابچه هم را لېږلی، هر دی ښودلی وایي کوم به دلته اچې، مبلیان به دلته اچې، اوبه به دلته اچې، تیل به دلته اچې. صحیح ده. یو سړی د کتابچې ایسته ګزارېږه مړه سېږي، خو ټول پکې داسې شیونه دي ور واچوه که نه، یو شی د بل شي پیسې کې واچوي. مبلیان ولیکي وایي کوم واچوم، کوم مبلیان واچوي، او موټر خراب شي کمپنۍ والا یې دي، کمپنۍ والا دي تاوان ورکوي. ابو جوړ ما ته د کتابچه در لګلې وه، تا چې پې عمل ونه کړو هغه ته لا نه لې موټر دې خراب شو، دې ذمهوار نه یم. همدغه شان زما قدرمن ورونو الله جل شانه موږ ته کتاب را لېږلی دی. که چېرې موږ غواړو په دنیا او آخرت کې کامیاب شو، الله جل شانه وپېژنو، د خپل ځان اول وپېژنو. الله جل شانه فرمایي وایي ستاسې په ځان کې څومره نښې دي چې ما وپېژنئ، ستاسې به د خپل ځان کې څومره نښې دي چې تاسې ما وپېژنئ. زما قدرمن ورونو الله جل شانه چې کله آدم علیه السلام پیدا کو، آدم علیه السلام اول انسانو کنه، الله جل شانه آدم علیه السلام پیدا کو. آیاتونه د قرآن دې سره راغلي دي چې ما ورته د ټولو شیانو نومونه وښوده. علماو به کې تفاسیر کړي دي، اسمان نوم یې ورته وښوده، ستوري یې وښودې، سپوږمۍ یې وښودې، مثال د خبرې ځمکه یې ورته وښوده، خو د هغه وخت چې شی موجود و د هغې نومونه یې وښوده. خو ما د یو عالم تفسیر اورېدلی او ډېر مې خوښ شو، او دا واقعي تفسیر دی، الله دې وکړي چې همداسې. هغه دا خبره فرمایله وی الله جل شانه آدم علیه السلام ته تر قیامته پورې راتلونکي هر علم وښودو. آدم علیه السلام ته الله جل شانه تر قیامته پورې د راتلونکي هر علم وښودلو. او اوس په دنیا په انسانانو کې د آدم علیه السلام د ډي ان اے په شکل باندې ټولو کې هغه علم خور شوی دی. په چا کې څه شی بارز دی، په چا کې څه شی بارز دی، په چا کې یو برخه بارزه شي، په چا کې بله برخه بارزه شي. څوک په یو برخه کوشش وکړي هغه برخه یې راجګه شي، ګروت وکړي، ګروت یعنې هغه زرغونه شي، هغه میوه ونیسي، او د چا بله برخه. دا خبره مې صرف د دې دپاره وکړه چې الله جل شانه د ځان د پیژندلې دپاره قرآن را لېږلی. قرآن کې ټول هدایات موجود دي. زه غواړم په لنډو ټکو کې تاسو ته د قرآن ځینې حقوق ووایم. دا ضروري په دې ګڼم زما ورونو، یا به موږ بیا کله دلته راشو یا به رانه شو. دغه موضوع چې کومه احسانمن صاحب یا ملګرو ټاکلې وه، اول خو زه بخښنه په دې غواړم چې هغه شان چې دی چې غوښته کېدی شي هغه شی ما نه وی ویلی که نه، خو چې څه شی مسلمان ته ضرور دی، ما په فکر باندې ما دا تاسې ته ویل، ما تاسې ویلې که هغه ما ته ډېر اسانه و که نه، یو دوه ورقه به مې پرنټ کړې وي، ولته مې تاسو عینکې ورته ایښې وي، درته به مې ویلې وي والله نه تا ګټه کړې وه، ډېرې موږ ته خلکو ویلې دي. همدلته صاحب که نه موږ ته ډېرو خلکو دا خبرې کړي، موږ هم مطالعه ورته کړي، خو زه خپله ما ته ګونګي چې هلکه دا خبره ګونګه ده، زه پرې نه پوهېږم دا څه وایي دا سړی، اخره پورې پوه نه شم دا څه وایي. نو عرض مې دا کولو چې راځئ قرآن ته مراجعه وکړو، الله به وپېژنو، قرآن ته مراجعه وکړو، ځان به وپېژنو، قرآن ته مراجعه وکړو، د الله حکمونه به وپېژنو، قرآن ته مراجعه وکړو، د الله د نبي هغه خوارۍ او کومې چې الله د نبي باندې کوم مکلفیتونه وو هغه به وپېژنو، او بیا به ورسره خپل مکلفیت وپېژنو. او چې موږ د قرآن د مخې نه خپل مکلفیت وپېژندلو، بیا د الله پېژندنه کې زموږ د دنیا هېڅ شی هم نشي خنډ کېدلی. موږ چې نن د الله عبادت نه کوو، اوسه پورې موږ دې ته نه یو توانېدلي، دومره نه یو توانېدلي چې خپل کور جومات ته خوا کې لاړ شو او غواړو چې په وحدت الوجود باندې خبره وکړو. څه ګټه به ما ته وکړي؟ الله جل شانه وحدانیت به ما ته څه ګټه وکړي؟ ځکه چې زما په زندګۍ کې، زما په زړه کې د الله جل شانه دپاره هغه قدر نشته دی، هغه حق چې د الله جل شانه په ما دی ما سره نشته دی، ما نه دی په ځای کړی، حتی ما یې کوشش هم نه دی کړی، حتی زما په خیال و خاطر کې هم دا خبر کله نه ده راغلی. د دې دپاره قرآن ته رجوع وکړو، الله به وپېژنو. غیر د قرآن نه چې د څومره خلکو فلسفانو خبرې واورو، د څومره د هر څوک چې نمونه به نه علم چې د کومې ډلې خلکو نمونه او خبرې واورو، خو چې د هر چا خبره واورو نیمګړې وای، چې د هر چا واورو نیمګړې به پوره خبره ته څوک نشي کولی. انسان دی نیمګړی، انسان پوره دی، انسان دی پوره چې ده دی چې هغه مسلم دی که نه دی دا بله خبر ده. نو عرض مې دا کولو که غواړو الله وپېژنو قرآن ته مراجعه وکړو، د قرآن نه بغیر الله نشو پېژندلی.
د قرآن آیاتونه خو ما تاسو ته سوره اخلاص ولوستلو چې الله جل شانو ځان معرفي کړی دی. ما تفسیر پکې ونه کو، صرف تاسو مې د نمونې په توګه باندې ویل چې الله جل شانو موږ ته ځان معرفي کړی دی. اوس راځئ د قرآن حقوق مبارک لږ خبرو وکړو چې زما په بدن کې دا شی شته که نه، زما په زندګۍ کې شته که نه شته دی. الحمدلله مسلمانان خو ټول دا ټولنه مسلمانان، نیانیکه مسلمانان چې اجداد مسلمان 1400 کالونه شاوخوا نه دا ټول مسلمانان راغلي. خدا خو موږ الله مسلمانان پیدا کړیو، موږ مسلمانۍ ته څه کړي؟ دا خو موږ الله مسلمانان پیدا کړیو. د دې کې خو زموږ کوم رول نشته دی. نه مو ورته درخواست کړی او نه مو ورته پیشنهاد کړی او نه مو غوښتنه کړې وه، او الله خپله پیدا کړي وو مسلمانانو کور کې او مسلمانان یو الحمدلله. و د دې نعمت شکرانه الله جل قرآن پاک کې فرمایي څوک چې زما په نعمت شکر وکړي ورته زیاتوم یې. نو یا موږ د مسلمانۍ شکر کړی دی څه؟ دا خو ډېر غټ نعمت دی. موږ یک شي ته څه شکر کړی؟ 2 وخته جمعه ته لاړم دا مې شکر شو، یو واج مې وکړو دا مې شکر شو که نه؟ نه هلته مې 3 جوړه کالي مسکینانو ته اخېستو دا مې شکر شو. د الله جل شانه د نعمتونو شکر سړی په ټول عمر کې هم نشي پوره کولی. یوازې نیت ورته کولی شي او کوشش یې کولی شي. څه کولی شي؟ نیت او کوشش. دا زما خوله کې لاړې دي. که چېرې مې الله مه که چا طرف تاسې په سا وږم رانه تو شولې که نه، نو کېدای شي هغه سړی رانه خفه شي او که لږ داسې کاروندو که سړی جنګ را سره وکړي چې ورو لاړې د مونږ خواته راتو کړلې. خو دغه لاړې که د چا په خوله کې نه وي، یو نوړی، یو مړی، یو قب، یو نیواله، دا ورته خوله کې واچوه 4 لیتره اوبه پسې ور واړوه، دا نه تېرېږي. دا یو قب نه تېرېږي، دا قب به پاتې اوبه به تېرې شوي. د دې یو لاړو نعمت موږ نشو پوره کولی. نو بیا به د الله د نورو نعمتونو نو عرض مې دا کولو. قرآن ته مراجعه د الله جل شانه د پېژندلو یوازینۍ وسیله ده. والله که نه په فلاسفو باندې الله پېژندل کېږي. او دا یوه خبره به زه وکړم خیر ده، تاسې اورئ ما زه بیا وکړم ښه، کېدای شي په چا بده ونه لګي که نه، دې د خاطر یم بیخي اورئ ما الحمدلله څومره مطالعې مې چې کړي چا سره چې ناسته پاسته مې وه چې فلسفې ته نږدې شوی دی سړی داسې ما دا خبر نه منله. والله ګوره چې مالنه دا نو څنګه سړی علم دی چې دې باندې ولې سړی خراب شي. خو چې څومره زما خپله فکر وکړه زه خپله ما خو کې بل سړی ولاړ ما غوندې یو سړی ټول عمر ما سره ګرځېدلی، خو چې څنګه لږ فلسفې ته نږدې شو ما نه لرې شو، هر څه یې پرېښوده. نو عرض مې دا کولو چې کله قرآن ته مراجعه وکړو که نه، قرآن به موږ ته هر څه وښایي، الله به راته به ګوته کړي، الله به راته راوښایي، الله به راوپېژني موږ ته. حدیث کې راځي غالبا حدیث قدسي دی، وایي چا چې زه موندم، الله جل فرمایي چا چې زه بیا موندم هغې هر څه بیا مونده، چا چې زه ورک کړم هغې هر څه ورک کړه. نو عرض مې دا کړه یا موږ الله موندلی دی؟ په څه شي موندلی؟ ځان سره حساب وکړو. موږ یو دوی ته تللي وو، یو ځوان هلک یو فاکولټې محصل و، ماشاءالله ډېر تکړه سړی و. موږ ته یې څه خبره کوله، نو ویلې وایي دا تاسې ناستو خلکو ته که کاغذ درکړم چې خپل مشکلات ولیکئ، څومره مشکلات لیکلی شي؟ 10 نه 11 هم نشي لیکلی، د 10 نه 11 هم نشي لیکلی. پیسې نشته دی، کور نشته دی، ښځه نشته، موټر نشته که نه، بل نشته چې امریکا نشته که جرمني نشته. ولیکه دا ولیکه 10 11 هم راته ولیکه که نه دی 100 دې ولیکل. دا 10 ستا فري، زه به یې ته ولیکم، هسې بیا ته توکلي ولیکم 100 چې تا 100 مشکلات لري دنیا کې. خو د الله نعمتونه او رحمتونه وشماره چې تا ته درکړي دي، هغه چا نه درکړي هغه مه شماره. که ته ټول عمر ورکړې دا شی نه شي شمارلی. نو د الله د پېژندلو لپاره بل لار شته غیر د قرآن نه؟ موږ غواړو فلسفو سره زده کړو، موږ غواړو قرآن د فلسفو د خولې نه زده کړو، د هغې د لیکچر نه زده کړو، د هغې د لیکنو نه زده کړو. خدای د هغه خپله کوم خوا تللی دی، زه به په کوم خوا ځم بیا. کېدای شي ما ته ځان مترقم ښکاره شي چې والله زه خو پلانې پلانې هم پېژنم. والله ګټه نه کوي ورونه، نه په دنیا کې نه په آخرت کې. د مسلمان خو د عقیده ده یو ورځ مړ کېږم، د برزخ د زندګۍ نه بعد یو ورځ بیا را پاسېږم، د الله په مخ کې ودرېږم. نه د الله جل شانه نه څوک ورکېدی شي، نه ترې څوک پټېدی شي، نه ترې څوک تښتېدی شي. الله جل شانه نه څوک دروغ ویلی شي. الله په قرآن کې دا ټوله خبرې فرمایلي، لکه دا ورو چې وفرمایل چې الله په قرآن کې قرآن فرمایلی و دا سړی به د قیامت پر ډېر پښیمانه وي، خو دروغ به هم نه شي ویلی چې ما خو داسې کار نه دی کړی. خپله به په خپلو شهیدو باندې خپله اقرار کوي. د الله جل شانه د وحدت دپاره قرآن کافي دی، د نورو خلکو خبرو ته والله مسلمان احتیاج نه دی. خلک د مسلمان خبرې ته احتیاج دي، خلک د مسلمان نظریې ته د قرآن د نظر احتیاج دي. که غواړي چې فلاسفه د دنیا الله وپېژني، قرآن ته به مراجعه کوي. که هغې پې نه به د مسلمان به معرفي کوي الله خلکو ته.
اوس ما اوله کې غوښتل ما زه دغه آیتونه ټول لنډ راټول کړم که نه خو مال دومره وخت به نه بیا د دې د مشاعرې مخه ونیول شي دا د الله پېژندل ډېره اوږده برخه ده دا ډېر اوږد بحث دی په دې معنی که څوک وغواړي الله وپېژني دا ټول عمر زندګي ورته کمه ده خو تر خپل وس مطابقه به کوشش کوو غواړم د دې د خاطره چې الله ښه وپېژنو د قرآن ته مراجعه پکار دي د قرآن ځینې حقوق دي د قرآن به زه ډېر حقوق یې زه پرې نه پوهېږم خو څومره چې زه ویلی شم هغه به زه درته ویم که چا په کوم اضافه کولو بیا د ځان سره اضافه کړي د ما ته مو وي ثواب به وشي که چا کم کمولی شو بیا د ځان سره ولیکي یو منډې کرښه کش کړي چې نه دا پکې د الله د قرآن حکم نه دی حق نه دی اول حق د قرآن شی دی دا قرآن د الله جل شانو کتاب منل دا د قرآن حق دی که سړی قرآن د الله کتاب نه مني د قرآن حق نه دی پوره کړی دویم د قرآن مقصد باندې پوهېدل دا د الله دا د قرآن حق دی رښتیا ووایو قرآن خو ټول منو که نه دا د الله کتاب دی مقصد باندې پوهېږو والله ګوره که ما ویل چې زه پوهېږم ولا دروغ به مې ویلي تاسو نه خو نه یم خبر تاسو به پوهېږئ خو که ما ویل چې د قرآن په مقصد پوهېږم ما به دروغ ویلي ځکه نه پرې نه پوهېږم زه پرې نه پوهېږم قرآن باندې دریم حق د قرآن څه دی دریم حق د قرآن دا دی چې موږ د قرآن سره محبت وکړو څومره محبت هم دی رښتیا ووایو یوازې ودونو کې د ناوې په سر نیول دي غوا ښودنه کوي د هغې د پاسه یې ونیسه راواله مچې که سینې پورې ونیسه او پاس شنه پوښونه ورکړه چې دا د قرآن څه دی مینه ده دا د قرآن حق نه دی ښه دا آدابو کې راځي دا د قرآن آداب دي څلورم د قرآن حق څه شی دی د دې قرآن قدر کول دي قدر کما قدره څنګه چې د دې حق دی هغسې قدر موږ چې ورته کوم قدر وي او هغه نه کما حقه څنګه چې حق دی هغسې قدر دا د قرآن حق دی پنځمه خبر د قرآن حق څه دی چې عقلا هر سړی قرآن ورشي لوستلی اوس به الحمدلله دا ځوانان ښه شوي دي د قرآن لوستلو والا اوس ډېر شوي دي همداسې به وي که نه اوس ډېر خلک قرآن باندې پوهېږي لوستلی شي تاسو لاړ شئ د خپلو جوماتونو ته هر سړی لاړ شئ 50 سپین ږیرو نه پوښتنه وکړئ چې 50 نه عمرونه بری او د قرآن دې زده دی لس هم درته نه شي ویلی چې و یعنې تلاوت نشي ناظرې هم نه ده زده دا پنځم حق شو شپږم حق د قرآن دا دی چې موږ قرآن صحیح ولولو په تجوید ولولو و چې دا موږ دا څوک چې دا ځوانان هم دي درته هم پکې ځان حساب کوم چې اوس پکې جوړ دی شو موږ چې موږ ته قرآن زده دی تجوید باندې هم زده دی موږ یو چې تجوید د قاریانو کار دی همداسې یو که نه موږ زه قاري نه یم قاریان پوهېږي او تجوید یې پوهېږي نو زموږ په مذهب کې دا خبره ده چې چا قرآن غلط ویلو په مانځه کې نو مونځ یې فاسد دی نو چې تجوید د ځانې خو مونږ د فاسد دی نو ته کې چې شاته لګې زه به تاسو یو مثال درکړم دا 2 رکعات عام مونږ چې مونږ او تاسې کوو عام څوک چې اضافه کوي او څوک چې کم کوي د هغې خپل کار خو د عام مونږ دی په افغانستان د حنفي مذاهبو کې څوم د ممالک دي 2 رکعات مونږ کوي مونږ هر یو کې یو الحمدلله ویو که نه ویو که نه ښه زمونږ د افغانستان 10% خلک وایي الحمدلله په هې باندې وایي څه معنی هې یعنې هې د چشمه یا هې یو چشمه ګرده دې معنی وایي الحمدلله قاري صاحب که څوک وي هغه بیا پوهېږي قاري صاحب څوک شته ښه همداسې ده که نه ها معنی یعنې یو ها ده صحیح ده که نه زیاتره تاسې واورئ متوجه کله سړی نه وي خو تاسې واورئ ټولې په ها باندې ویو په هې باندې صحیح ده الحمدلله او ها میم دال معنا دی مرګ چې مرګ ها میم دال یعنې ها د چشمه ور سره میم او بیا دال د دې معنا دی مرګ او چې لله ورسره یو دی شي بیا به څه شي نو پناه غواړو داسې خبرې نه که نه د دې خبر نه پناه غواړو چې موږ ویو چې مرګ دی د چا دپاره استغفر الله خو دا موږ یو ګوره ښه دا خو موږ اوس ویل چې استغفر الله که نه نه ویم خو دا یو ګوره زموږ په زندګۍ کې دی دا نن چې تاسې ټول لاړې خپل مور پلار کېنوئ نور خلکو پرېږده الله ده مشران کېنوئ کشران ښځه کېنوئ بچي کېنوئ تاسې کېنوئ خپل یو قاري صاحب به تېر کې پته به ولګي نو تجوید څه شی دی دا حق د قرآن دی قرآن تجوید سره زده کړو خپل وس ورپسې وکړو یو سړی وایي زه نشم کولی وس خو کولی شي څوک وایي چې نشم کولی تاسې ناستو خلکو کې څوک شته چې وایي زه نشم کولی د څوک به وي کېدای شي ډېر خلک وایي چې زما ژبه پلانه شوې ده زما پلانې شوې بسانې شوې الله جل شان قرآن پاک کې فرمایلی دي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر زما د قرآن د زده کولو دپاره اسانه کړی دی ټول زده کول پکې شامل دي څوک شته چې دا زده کړي
قرآن آسانه دی ورونو فقط موږ نه نیت غواړي ما تا او نیت کو قرآن به موږ ته الله خپل راکړي نو په تجوید باندې قرآن لوستل دا حق د قرآن دی بل څه ناسه د قرآن صحیح څه د قرآن حفظ کول هم د حق د قرآن دی زما ورونو صحیح څه د قرآن حفظ کول نبی علیه السلام فرمایي د چا په زړه کې چې د قرآن صحیح څه نه دی د هغې زړه لکه وران کانډر غوندې دی چې دیوان پکې اوسېږي او که پیران اوسېږي بیا به اوسېږي قرآن زده کړو صحیح صحیح زده کړو او بل د قرآن حق دا دی چې موږ د دې تلاوت پرې نو د روزانه د قرآن تلاوت کوو کم نه کم څومره چې موږ سره وخت وي یو آیات ولې نه یو آیات د سپارې دریو نه نیولې همدې سره کوزېږه نو تا سره څومره وخت دی او د قرآن تلاوت به پرېږدې بیا نه نور چې د څومره وکړو یو تسلسل او زنځیر به ورکې بل د قرآن د تلاوت پسې د قرآن په معنا او تفسیر پوهېدل دا حق د قرآن دی ګوره په دې خبره باندې څوک ونه غولئ چې قرآن پاک او ترجمه او تفسیر نه کړي بیا دغه کېږي دا ګمراه کېږي دې خبره باندې څوک ونه غولئ قرآن الله چېرته رالیږلی عمل دپاره چې پوه نه شي عمل په څه شي کوي دا نور لاندې مې چې حقوق درته کم ویلې که نه دا ما درته داسې ویلې لکه سړی چې هغه سټپ واري که نه لکه پتې پایې داسې پېخېږي ته یو ته نه ځان سره یاداشت کوې او یو ته نه لرې کوې ته یاره دا پکې نه دی حق ته وګوره دا زنځیر دې پاتې کېږي که خرابېږي تا ته به خپله خوند درنه کړي چې یاره به دې خو بیخي خوند نه کوي دا قرآن نو د قرآن باندې پوهېدل تفسیر ترجمه دا حق د قرآن دی د خپل وس مطابق ما تا ورته نیت وکړو زده کول چې څومره الله غوښتي هغومره به رازده کړي ورپسې بل حق د قرآن دا دی چې موږ قرآن کې تدبر وکړو دا ټولې خبرې ما د قرآن نه ته کړي دا کوم حقوق چې دي که نه خو چېرته به صراحتن دي او چېرته به سرني او چېرته به په بل شکل باندې بیان شوي خو دا ټول شته بل حق د قرآن تدبر دی په قرآن کې چې قرآن کې به تدبر کې او تدبر چې دې شروع کړو که نه الله به خپله وپېژني چې به څوک وپېژني مخکې د تدبر نه ګوره الله نشي پېژندی او د تدبر دپاره ټول شیونه څه دي شرطونه دا یو چې پکې کم کې ته تدبر ته رارسېدی نه شي ته تدبر ته رارسېږي دا ټول شرطونه دا پته پایې ورته وي ځینې ورته به ټول طی کې بیا به ته تدبر ته رارسېږي ځکه الله په قرآن کې فرمایلي ما دا قرآن دې دپاره نازل کړی تاسو دې کې تدبر وکړئ او بل حق د قرآن دا دی چې دا قرآن به بل ته رسوي نبي علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې قرآن زده کړي او نورو ته وښایي او اصلي معنا یې دلته چې قرآن زده کوي او نورو ته یې ښایي که د دې هغه سمه لغوي معنا وکړو که نه د دې معنا چې قرآن زده کوي انګلیسي کو دا کانټینیو وایي که نه بس نه کي چې ور صبر وکړه 30 کاله 30 زده کړم بیا به خلکو ته ښیم نه بلغوا عني ولو آیه یو آیات درځي د خلکو ته ورسوه بل زده کوه که نه چې بل دې زده کړو هغه هم رسوه نو قرآن رسول د حق د قرآن دی خلاص شو یو حق بیا بله به یو هغه نفاذ د قرآن دی چې نافذول د قرآن د هر مسلمان دا وظیفه ده چې قرآن به نافذوي چېرته به یې نافذوي په ټوله دنیا کې یو سړی به وایي زما خو وس نه رسېږي واقعا زما ستا چېرته وس رسېږي په دنیا په نیت خو وس رسېږي که نه چې الله وس راکړي توان یې راکړي او دا ټول حقوق یې په ځای کوم انشاءالله کوشش وبه کوم زه به دا قرآن ټوله دنیا باندې نافظوم د قرآن نه به قانون جوړوم دا قرآن الله لېږلی قانون دپاره دی چې دا په دنیا کې قانون شي ښه زه یې نشم رسولی ټولې دنیا ته کوم ځای پورې رسولی شي ښه ټولې دنیا ته نشته دې آسیا بر اعظم ته خو یې ورسوه ولا آسیا کې هم ډېر خطرناک ملکونه دي ولا که زما خبر څوک مني ښه ځان ته افغانستان ته یې ورسوه افغانستان کې یو څوک د بل چا خبر نه مني ښځه خپل ولایت کې ورسوه زمونږ ولایت خلک ډېر خطرناک دي ټولو نه ښځه نه خپل کلي کې ورسوه زمونږ کلي کې ټولو سره وران یو څوک یو سره مړي ژوندي ته نه ځو نو ته مونږ باندې قرآن پې څنګه نافظ کړم ښځه نه خپل کور کې نافظ کړه زما بچو خو زما خبر نه مني او ښځه مې خبر نه مني خبره صفر ته راورسېده نه خو لا صفر نشته دی یو څوک شته چې ته ورته قرآن نافظ کړي هغه ته په خپله په خپل ځان نافظ کا قرآن په ځان نافظ کا او د ټولو دنیا نیت وکړه قرآن په ځان نافظ کا بیا د ټولو دنیا نیت وکړه که څومره دې ورسو الله به د ټولو دنیا اجر درکوي نو زما قدرمنو ورونو د قرآن دا حقوق زموږ او ستاسې زندګۍ کې راشي والله موږ الله به وپېژنو راځئ سر د ننه زما خو عرض دی زه بیا وکړم نور خو د هر سړي خپله خوښه ده الله جل شانو پېژندل لپاره قرآن راواخلو د نبی علیه السلام احادیث راواخلو که موږ د دنیا څومره کتابونه ولولو که نه څومره د خلکو ولولو
حتی کفار یا غیر دین خو پرې چې ولا د مسلمان داسې خبرې واورو چې هغه د قرآن مطابق نه او د هغې دغه زما د زړه دغه دی دا نسبت دی که نه والله غلطي وګوره د خلکو د زړونو نسبتونو پسې به نه دی زموږ د نبي د زړه نسبت څه شی و هغه پسې لاړ شه زما استاد د نبي نه او بل غټ ولي و څوک شته بل ولي دنیا کې څوک شته غیر زما استاد د نبي نه هغه چې څومره نسبت و اوس به د هغې خبرو ته مراجعه کې چې هغې څنګه نسبت و هغه نسبت به الله سره جوړ کړه الله به وپېژني قرآن سره نسبت جوړ کړه قرآن حقوق په زندګۍ کې راوله نو الله به وپېژني نو الله جل شانه دې موږ او تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې اول ما ته بیا تاسو ته او ټول افغانانو ته ټول دنیا مسلمانانو ته ټول انسانانو ته عمل کول نصیب کړي او د دې نیت دی الله راته نصیب کړي او زه بیا هم په اخره کې دې خبرې بخښنه غواړم چې څنګه د دې موضوع بحث تقاضا وه ما اول نه خو ورته ویلي وو خپله غاړه مې لږه خلاصه کړې وه چې ګوره زه په هغه ترتیب نشم تللی او نه پرې پوهېږم ما ته خپله ګونګه دا خبره او لږ هم تاسو ته لږه یو دوه خبرې په دې درته وکړلې چې بیا خالي دومره شي چې ګوره هغه دلته روان دی او زه دلته روان یم نو یو ځای کېدل هم سره ګران دي نو ځکه ما ویل چې هغه به زه په ځای پرېږدم په دې به خبرو کوم چې ما تا ته ګټه وکړي نو انشاءالله که چا ملګري کوم سوالي کوم پوښتنه یې زه به خو پوهېږم نه خو یاداشت خو بیا کومه که ونه شو انشاءالله بله کوم ورځ به سانمن صاحب په لاس ورته راولېږو چې هغه ملګري سوال کړی و پوښتنه یې کړې وه انشاءالله هغه جواب به شي ماشاءالله